बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम نن راځو وایو چې څنګه کولای شو د خپل کمپیوټر ډیټ ان ټایم مونږ سیټ کړو ګورې ټاسک بار کې مونږ سره دا ډیټ او ټایم دواړه دلته شته دي د دې سیټ کول لپاره خو چېرته تاسو په دې ټاسک بار کې په ډیټ ان ټایم لیفټ کلیک وکړئ او دلته راشي په دې باندې کلیک کړئ چینج ډیټ ان ټایم سیټینګ هم صحیح ده کنه راشي تاسو کنټرول پینل ته رائټ کلیک په ټاسک سٹارټ بٹن باندې او دې کې راشي کنټرول پینل ته کنټرول پینل بخلا شي په دې کې وګورئ ډیټ ان ټایم چېرته وي دا دی دې نه هم کولای شي یو خبره ده کاغذ نه کوي که دې نه کوي دا ډیټ ان ټایم سیټینګ تاسو خلاصيږي په دې کې بل ټول نه اول غواړئ چې تاسو د خپل کمپیوټر ډیټ ان ټایم سیټ کړئ دا زون باول سیټ کوئ چینج ټایم زون په دې کلیک کوئ د هر یو ملک خپل زون دی تاسو ګورئ د هر یو ملک هغه پایتختونه دلته لیکلي دي یا خو به تاسو کابل پیدا کوئ د افغانستان لپاره او یا بس پیدا کوئ مثبت 4 او 13 دا وګورئ دې کې موږ سره منفي مشته دي منفي 12 او 11 او ته ګوره دلته راځي موږ سره مثبت شروع کیږي ګورئ په دې کې به تاسو مثبت 4 او 13 دا دی کنه ګوره یو ټي سي به تاسو پلس 430 دا باخلئ یا خو دا والی یا د پایتختون نمونه دي هغه نه تاسو پیژندلی شي بس دا به اوکې دي د ټولو ناول به زون د برابر کوي هغه نه وروسته به تاسو بیا راشئ چینج ډیټ ان ټایم ته دا موږ سره اور دی دا منټ دی او بل موږ سره سیکنډ دی په دې هر یو کې به ډبل کلیک چې ډبل کلیک دی که انتخابي کیبورډ نه ورکه اوس موږ سره 4 بجې زم مثال ما سره 10 بجې دي منټ باندې ډبل کلیک دا انتخابي کیبورډ نه ورکه ورته 10 بجې او 50 منټه سیکنډ برابر وي هم سیکنډ هم ورته ورکه مثال او راشي دا پی ایم او ایم هم بدلولی شي زم چې موږ سره ایم دی او سیږي اوکې او که چېرته غواړئ چې دغه تاریخ په ټایم کې هم کولی شي مطلب صحیح کوي دلته اوس موږ سره دویم تاریخ دی که نه که زم چې ما سره مثال 13 تاریخ دی یا میاشت تاسو بدلول غواړئ ډسمبر دی خو ریورس دي په دې بټن باندې او دې باندې مخکې ځي ډسمبر زم چې د ډسمبر دویم تاریخ دی مثال بس اوکې کوي ګوره چینج بشي لاندې وګورئ تاسو 10 بجې 50 منټه او 12 میاشتې دویم تاریخ ټایم هم چینج مو سره او ډیټ هم چینج خو د ډیټ ان ټایم د سیټ کول لپاره به تاسو د ایډمنسټریټر نه لاګین نسئ که د ایډمن یوزر نه لاګین ناستئ ډیټ ان ټایم سیټینګ تاسو نشئ کولی مطلب سټنډرډ یوزر نشي کولی چې د کمپیوټر ډیټ ان ټایم سیټ کړي دا خبره یاد وساتئ ښه دا خو وشو بیرته واپس راځم دا به سیټ کړو اوس څو بجې دي موږ سره 4 او 3 منټه مثلا او راشي دلته دا هم به پی ایم کوم کومه میاشت ده نومبر ده دویم تاریخ دی مثلا دا هم سیټ کو سره اوکې خدا خو موږ سره دا ډیټ ان ټایم دیز نه موږ سیټ کو خو لوکل زه کولی شم په خپل کمپیوټر کې د دوو ملکونو نورو ټایم هم وساتم نو هغه دپاره به تاسو راشي دا دویم ټیب به والی دا ایډیشنل کلاکس کلیک که په دې باندې شو دیس کلاک اوس راشه ورته دلته به صرف د هغه ملک د کم ملک چې ته غواړې چې ډیټ ان ټایم وساتي ځان سره یعنې ټایم یې وساتي د هغه به ته دلته صرف ټایم زون انتخابوي ورته لکه زه غواړم د پاکستان اسلام آباد دغه هم وساتم ټایم کلیک یې په دې باندې دلته راشي د کلاک ته نوم ورکړه دلته لیکم چې مثال پاکستان ټایم دا مې ورکړه اپلای کوم اوس راشي وګورئ 2 ساعته شو موږ سره دا زموږ لوکل ټایم دی او دا موږ سره د پاکستان ټایم دی نیم ساعت فرق دی که نه وګورئ دې کې شل کم دی او دې کې لزباني تقریبا لزباني دي که نه څو دي پنځباني او دې کې 15 کم دي که نه اوس نیم ساعت مطلب د دې ټایم سیټ کولو ته ستاسو ضرورت نشته صرف هغه زون یې برابر کړئ ټایم زون اوس خپله سیټ کېږي تاسو کولی شئ د یو بل ملک ټایم هم ځان سره وساتئ دې له چیک ولګوئ تاسو او دلته راشي د بل ملک هغه زون انتخاب کړئ صحیح ده لکه زه غواړم چې ما سره استانبول د ترکیې دغه هلته څه ټایم دی صحیح ده تاسو راشئ دې کې وګورئ استانبول به څه طریقې پایتختون نومونه دي دا ټول ښه نیټ نشته هغه مې ټول پکې شته دی استانبول وګورئ چېرته ویل ده دغه بې دوبۍ ورکړه کومه دی دوبۍ ښه دلته به راشو بس یو بول انتخاب کوو دا پایتختون نومونه دي ریجیون ایست ښه
دا یو دی دا ما انتخاب ودا څنګه نو ورته دلته ورکار سم چې ورته ورکې اب ورکو اپلای کړئ اوس راشه دلته وګوره هلته چې دی 15 بجې او 15 منټه دي AM پاکستان سره نه هلته سهار دی امریکا AM دی صحیح شه نو دې نه تاسو کولای شئ د دوه نورو ملکونو ټایم هم ځان سره وساتئ که غواړئ چې دا رانشي دا بل سات چک لري کا اپلای کې اوس بدوي که دا بل هم نه غواړئ د بل هم چک لري کا لري کی انټرنیټ ټایم کچ اوس کوم دا کمپیوټر دا ټایم چې موږ سیټ کو د تاسو د سات نم سیټ کو کې دې شي دا به ټایم 15 منټه 10 منټه سفر کې وي ته غواړئ چې خپل د کمپیوټر ټایم بالکل فکس شي مثلا 1 منټ او سکند به فرق نه او انټرنیټ سره توسلی نو راشي چې چینج سیټینګ باندې کلیک کوئ کې راشه اپډیټ نو دا ول دا سرور نه کولای کای د سرور په ذریعہ باندې تاسو د کمپیوټر د ډیټ ټایمز کی سیټ کی که فرق منټ نیم پکې کنه خو نت دلته شي موږ سره مهم دی ضرور دی بس په دې په کلیک کوي لک ټایم نیسي بس اوکې کوي هغه سره چې کوم منټ نیم پکې فرق یې هم د سیټ کوي بس اوکې وي